چې په بوټ تاسو ته څه نه ښکاري نو دغه زده کړې بیا تاسو څنګه کوئ؟ نو دا راته ووایي چې دغه پوسټونه څنګه کوي؟ راته ووایي چې کله دې مو د خدای پاک نه سوال کړلی چې الله نظر نه واپس کړه. خو سترګه اوس زه ګڼم چې دا شته نشته، بس یو شی اوس نشته دی، قصه ختم، بس دې پورې زما دا خبره. دا راته ووایه چې دغه ویډیو ما وکړه بیا د سالارزۍ ټي وي نه راځي نو دوی به صرف ته اواز اوري که نه څه محسوسېږي به درته. د سختو ماښامونو تماشه به کول غواړي، ضرور خبره نه ده چې نشه به کول غواړي. راځي په ژوند کې تاوده ساړه حالات یارانو، خو بس دومره ده چې حوصله به کول غواړي. کتونکو ستاسو کوربه آصف نواز سالارزۍ یم، دا مهال در سره بیا د سالارزۍ ټي وي نه نیغ په نیغ یم. کتونکو را سره تر څنګ ناست دی ضمیر عالم خان یوسفزی، دواړه د ضلع شانګلي یو، خو دا مهال تاسو سره د پېښور اشنغرۍ نه نیغ په نیغ یو. چونکې ضمیر عالم چې دی هغه دلته زده کړې کوي. تاسو ته به شاید دغه معلومه نه وي چې د سترګو نه نابینا دی، مطلب لیدل نه شي کولی، خو بیا هم په پېښور کې زده کړې کوي. د ضمیر په طرف ورځو دغه پوښتنې ترې کوو چې آیا دته څه لیدی کېږي نه، نو د ده زده کړو دغه سفر څنګه روان دی، یا د مطلب چې دوی روټۍ خوري هغه یې دلته څنګه محسوسېږي، مطلب دوی ورسره د چی دي یا څنګه داسې نورې، مطلب دوی بهر بازار ته وځي هغه روټ دوی څنګه کراس کوي یا ګاډي ته ځي نو هغه څنګه ځي. بل ضمیر چې کوم دی په پروګرامونو کې مثالي دویمه خبره دا چې د کرکټ کومې لوبې چې دي هغه هم د دوی کېږي اوس بیا را روانې دي، نو دغه باره کې ته ټول تپوس کوو چې دته څه لیدی کېږي نه، نو دوی دغه سفر خپل څنګه جاري ساتي. ضمیره په پروګرام کې اته هرکلی یم. ډېره زیاته مننه کوم آصف نواز سالارزۍ ستا چې راغلی، او د سالار ټي وي د کتونکو هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغه مونږ تاسو غونډه خلک ګوري، مونږ له وخت راکوي. او ته چونکې د ضلع شانګلي نه راغلی دلته پېښور کې پاتې کېږي، او زه هم د ضلع شانګلي نه راغلی یم او دلته پېښور کې په یو ځایي سکول کې زده کړې کوم. نو زما او ستا چونکې دغه ملاقات وشو، زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د ضلع شانګلي نه ما له یو کس راغلو، او بلکې زه هم چې ضلع شانګلي نه راغلو دلته بیا هغه ما له وخت راکړو. نو ستا ډېره زیاته مننه کوم. ضمیره دا راته ووایه چې زمونږ خو ضلع شانګله چې کوم دا خو زمونږ کور دی، بیا چې په هغې کې داسې خلک یې مونږ کوشش کوو چې هغو سره کښېنو، ټایم وله ورکړو. مونږ خو دومره څوک نه یو، خو بیا هم لږ خپل هغه ټایم لږ انسان له ورکړو. دا راته ووایه چې د چا په وساطت سره پېښور ته رالې، دغه انسټیټیوټ ته رالې؟ نو پېښور ته خو زه چونکې لومبۍ په ګورنمنټ انسټیټیوټ فار د ویژوال امپیرډ چلډرن سوات کې وم، د هغه ځای نه ما باقاعده پر امر وویله. نو بیا خو ظاهره خبره د انسان ته مخکې علم کېږي چې اوس ماله چېرته تللي، نو د هغې نه بعد ما ته د پېښور د انسټیټیوټ باره کې پته ولګېده. اوس زه دلته یم او د دې ځای د پېښور بلایند کرکټ ټیم نه باقاعده زما اسسمنټ شوی دی په 21 د دسمبر، او اوس زموږ یو ټورنمنټ کېږي انشاءالله زه په هغې کې لوبېږم او زما ته پکې چانس میلاوېږي د ګیم کولو. ضمیره دا راته ووایه ټولو نه لنډه پوښتنه، کوم چې مونږ ته مخامخ دغه موبایل پروت دی د ریکارډینګ دپاره یا لاس کې ما سره مایک دی وغیره، دا دی ته لیدی کېږي که نه؟ نو د لیدو خبره خو دا ده چې لیدی کېږي، خو ما ته نه، او زه چونکې بلکل داسې ده چې زما نظر د نه لیدو بلکل برابر دی، چونکې ما ته رڼا تیاره ښکاري، دومره ما ته څه نه ښکاري. خو زه وایم چې لیده په ژوند کې دونه غټ شیز نه دی. که مونږ خلکو ته وګورو نو هغه 2 او 3 یا په ټایم هم څلورو واړه ډسیبلیټیز چې دي د هغه مخه کې هغه فیس کوي، او هغې په دغه هیواد کې چې مونږ هغو ته که سوچ وکړو یا په دغه نړۍ کې نو هغه هم ډېر زیات دي. نو مونږ تاسو له پکار ده قاسم علي شاه وایي که تاسو چېرته غواړئ چې پرمختګ وکړئ یا برمختګ وکړئ نو تاسو ځان نه ښکته خلک ګورئ او د الله شکر ادا کوئ، ځان نه بره خلکو ته به نه ګورئ. ضمیره دا راته ووایه چې مطلب ستاسو دلته تر ګیټه پورې ته ما لرالې یا داسې بهر ته روډ ته اوسې، نو دغه ته څنګه لکه د څه په وساطت سره ته دغه لاره کراس کوي یا موټر نه تېر اوسي یا ګاډي ته خېږي، دا څه حساب دی؟ نو هغه خو چونکې دا ستا ډېره ښه پوښتنه ده، د اویرنس ډېر زیات کمی دی او دغه کمی د مودو راسي، بلکې زه وایم چې دا کمی اوسه پورې پوره شوی نه دی، دغه بلینک چې کوم دی دا فیل شوی نه دی. په هر حال تا چونکې پوښتنه کړې ده نو دا مونږ سره یو وایټ کین باقاعده سپینه لخته وي او د هغې باقاعده ورځ لمانځلی کېږي 15 اکتوبر، په هغې باندې هم زما په دا ویډیو شته دی. نو هغه ورځ لمانځلی کېږي او د هغه ورځې اهمیت هم دا دی چې مونږ په چاپېریال کې اویرنس خور کړو، چونکې مونږ په هغې کې بلا کار کړی دی او بلا کار لا پاتې هم دی.
نو مونږ دغه د وایټ کین یا سپینه لښته چې د هغې په مدد سره مونږ روډ کراس کوو او ګیټ خبره تا وکړه نو خو زمونږ چونکې خپل انسټیټیوټ دی خپل کور دی پېښور خو زما دویم کور دی دلته چې هر چېرته تللی وي نو زه ښه په اسانه تللی شم او ښه په بغیر څه د مسلې نه زه یا بغیر څه د ستونزې مخې کولو نه زه خپل کار کولی شم. ضمیره داسې ده چې پېښور کې دلته ستا د زده کړو سفر روان دی نو دغه زده کړې چې تا ته څه ښکاري نه په بورډ باندې نو دغه چې په بورډ تاسو څه نه ښکاري نو دغه زده کړې بیا تاسو څنګه کوئ؟ دا زمونږ یو سیسټم دی بریل ورته وایي چونکې مونږ په هغې باندې زده کړې کوو باقاعده اوس دغه بریل که زه د قصه کوم ډېره زیاته به اوږدېږي دې بس یو څېړنه کولی شي کتونکي لټون کولی شي او دغه شیز کتی شي چې دا څنګه سیسټم دی او په دې وضع انشاءالله بیا پوره ویډیو م جوړه کومه بریفینګ به پرې ورکړم دغه کتونکو له خو چونکې اوس ټایم شارټ دی نو دا بریل یو سیسټم دی د هغې په مدد سره مونږ زده کړې کوو. ښه ضمیره دا دې راته وې بیا دغه د کرکټ دغه لوبې چې څه کمې دي نو دغه لوبې تاسو په کوم د طریقه سره کوئ دغه بال تاسو څنګه ښکاري یا کم طرف ته لاړ کم طرف ته را روان دی نو هغه بال چې دی په هغې کې پکې اوس پته نه لګي چې څه شی خو هغه مونږ ته اواز کوي باقاعده او د هغې نه مونږ ته پته لګي په دې کې ما ته ښکاري چري دا کومه چې عامه چره یا سکه ورته وایي دی پکې نو بال چې کوم سیټ ته ځي هغه شرنګ کوي هغې نه مونږ ته بیا پته لګي چې دې سیټ ته بال راغلو دې سیټ ته اوس تله غواړي یا دلته بل فیلډر ولاړ دی د هر څه پته مونږ ته د هغې نه لګي بیټینګ بالینګ چونکې زه الراونډر یم زما دواړو سره ښه واسطه ده نو په دواړو کې زموږ پوره ایکسپیرینس دی نو دواړو کې هېڅ قسمه څه مسله نه وي د نظر پکې ضرورت ګڼم چې نه ضمیره دا راته ووایه چې د کلي نه کله راځي که نه کور کې دله پیسې راکړي چې تر پېښوره به راځې نو دغه ګاډي کې دغه ډیرور له یا کلنډر له ته پیسې څنګه ورکوې چې دومره پیسې شوي هغه ته ته ورکړي نو پیسې ورکول خو ظاهره خبره ده هغه په اسانه کېږي خو پیسې کاونټ کول لږ ګران دي نو کیش ریډر چونکې ټیکنالوجي په دنیا کې پوره دنیا کې لګیا د کار کوي کیش ریډر یو ایپ دی په دغه موبایلو کې وي هر موبایل فون ته انسټالېږي نو زه هغه یوز صحیح ده ضمیره دا راته ووایه چې کله خوراک خورئ که نه روټۍ خورئ نو هغه تاسو څنګه لکه تاسو ته پته لګي چې ما ته مخکې سالن پروت دی دا یو پروت دی دغه پروت دی او یو اوبه ما سرخوا کې پرتې دي یا دا د چایو ټیم دی چای پرته دي نو څنګه درته پته لګي نو هغه خو ظاهره خبره ده چونکې مونږ له څوک راکوي نو هغه مونږ ته ووایي چې ستا لیفټ ته دا دی رایټ ته دا دی یا دې کې باقاعده بیا روز او کالمز جوړېږي چې ستا 5 کې دا دی 2 کې راته دا پروت دی فار ایگزامپل اوس لکه د درې خوراکونه دي تا ته په 2 کې دي دا دی په 3 کې دا دی په 5 کې دا دی 4 کې دا دی نو هغې نه پته لګي چونکې موبیلیټي اینډ ډیلی لیوینګ سکلز دا په پوره نړۍ کې کار کوي او د هغې باقاعده ټریننګز کېږي نو دا خو باقاعده مونږ ټریننګز کړي وي مختلف او بل اخوا سم د ژوند چونکې څه نو پته لګي دا راته ووایه چې موبایل هم یوز کوئ نو دغه ویډیوز وغیره شیر کوئ د فیوي نو دا راته ووایه چې دغه پوسټونه څنګه کوئ دا موبایل کې اکسیسیبیلیټي ورته وایي هغې کې باقاعده وایس اسسټنټ وي هغه مونږ ګایډ کوي په موبایل کې چې مونږ چېرته هم ځو یا کم آپشن باندې هم کلیک کوو نو هغه مونږ ته سپیک آوټ کوي یا ریډ آوټ کوي ضمیره په پروګرام به ډېر زیات اوږده و نو ځکه بیا دغه کتونکي به یې مطلب بور کوي مو خو یو 2-3 شعرونه درته یاد دي نو هغه مو یاد دي کتونکو ته نو بالکل شعرونه دا یو شاعر نوم خو نه راځي چې چا لیکلی خو یو 3 شعرونه دي چې زما قام که په قامونو کې غمی دی جهالت پې راخور کړی ماښامې دی او روشنایي هم په ټول جهان خوره ده خو د علم پکې لک شمک شمله دی اباسین صاحب وایي دغه تاسو کته ضمیر داسې نور هم ډېر خلک دلته ژوند کوي په دغه انسټیټیوټ کې تقریبا څو کسان وي ضمیره 150 پلس دي په دې کې دا چونکې دلته پاته زمونږ فیمیل سیکشن دی د خو میل سیکشن دی بوایز اینڈ گرلز والا مختلف دو سیکشن دي په دې کې نو بلا سټوډنټان دي بلا سټوډنټس دي په دې کې او بلا خلک زده کوي د ژوند نه متاثر یا دي تنګ یا ورته خوشحاله نو ژوند خو زه وایم چې ژوند نه زه وایم چې نه دي متاثره کېدل ځکه چې ژوند ډېر ښه شی دی او زه وایم چې هغه بغزاله دانش صاحب شعر خو زما نه یېرېږي خو ژوند یا هلته یا دلته که نه مطلب لکه خوشحاله ژوند خوشحاله یم لکه سیټسفاید والا آپشن باندې مونږ دا راته وایي چې کله دې د خدای پاک نه سوال کړلی چې الله نظر نه واپس کړه کله مې ګیله نه ده کړې سوال دې کړی ګڼمه نو خبره خو واوره ګڼمه چې د سترګو لکه بېشکه د هر نعمت چونکې فبأي آلاء ربکما تکذبان نو زه وایم چې هر نعمت ښه نعمت دی
خو سترګه اوس زه ګڼم چې دا شته نشته بس یو شی اوس نشته دی قصه ختم بس دیزې پورې زما دا خبره دا راته ووایه چې دغه ویډیو ما وکړه بیا د سالارزی ټي وي نه راځي نو دوی به صرف ته اواز اوري که نه څه محسوسېږي به درته او بس تا ویډیو وکړه چونکې دا خو زما مخکې وشو نو دې کې محسوسېږي هم او اواز به هم راځي اواز به هم راځي